دا ګرانو مینوالو مونږ راغلي وو کړمار مینې ته او قدرمن محترم مشر عبدالسبحان خان تاسو ټول یې پېژنئ خو زما په خیال چې د سیاست په حواله خو به ټول پېژنئ خو د شاعر د یو ښه شاعر د یو سپېڅلي شاعر او د یو چې د خپل اسلوب او د خپل طرز خاوند شاعر دی په دې حیثیت ډېر کم خلک پېژني نو نن به هغې نه ما نور غزلونه هم چې دی نو ریکارډ کړي دي اوس د هغې یو نظم دی ډېر مشهور په باچا خان باندې نو هغه نظم مو پرې اورو تا وایي دغه نظم ته باچا خان افکار صاحب په کړمار مینه پښتون ته راتګ باندې تا ته کړی وایي په دروند راتګ دی زموږ دې ځای ته خپله وخت مې ځکه چې ته خو ادبي جرنیل منل شوې بایطاب صاحب په وینا مطابق نو ما سیاست ځان له یو طریقه دا و ادب چې کوم دی دا ما د خپلو مشرانو قمر رئیس صاحب د پیرګوهر خان د ادب لمنه ما د سیاست د غلاظت نه پاک په قائد اعظم نظم لیکلی دی ما په فخر افغان باچا خان باندې هم لیکلی دی په ولي خان هم لیکلی دی هغه په برخی باندې مې لیکلی دا په مرګ په صالحه باندې مې لیکلی دی نو په خان لالا مې لیکلی دی ډېر زیات و دا خپل ژوند داوالی اجمل خټک باندې مې دوه لیکلي دي ډوډۍ یخې ده یار خټک خو زمونږ ډوډۍ مې یخې ده خوري دغه و فکري مشهور استاد و سیاسي استاد ورته هم وایم هغې دا کړی دی او ډېر تاسو سره به ډېره یو مینه لرو ولي خان بابا دي او یا به جمال خاطب دي دا ډېر وسیع نظره وسیع قلبه خلک چې دا تنګ نظري نه وه محدود او دا ډېر تنګ نظري ده هغه بار خلک وو همیشه د دوو مشرانو اوس هغه دغه بلور صاحب ساتي خدای دې ولې وبخښي ژوند ورکړي غلام بلور صاحب دا پښتون مشر دی نو هغه بار ساتلو زه همیشه ولي خان خپل کړی یم په تدبیر او دغه شان اجمل خټک بلکې که زمونږ به د کله چې 9 کاله زمونږ اتحاد و په دې کې به جلسه وه نو فیصله به دا کېدو چې کوم ځای کې د عوامي نیشنل پارټۍ مشر صدارت کوي نو سټیج نظامت په مسلم لیگ کوي او چې کوم ځای کې مسلم لیگ صدارت کوي نو هلته به ایم پي کوي نو داسې ډېرې موقعې دي لکه په بردان کې په کونیر کې هېواد کې چې هغه به اجمل خټک صاحب او خان عبدالولي خان او بیګم ولي خان مداخلت وکړو او هغوی به هم ویل دی د هغې سړی دی نو ما د سټیج ورکړو ما به نظامت کو نو هغه هغې به یې لږی خوند ورکړو نو ښه به و چې مشرانو خوښول به یې دی دا فخر افغان باچا باندې کلام دی یو ځل چې د ژوند د ازادۍ پتنګ راوتی و داسې یو تدبر یې په ککو پورې نښتی و پوه و د وخت د هر سړي سړی پوه و د وخت د هرې سړی بټۍ نوتی و ویښ بیدار بلبلو خپل بهار پسې الوتی و ول و د سامراج مرۍ ته نه ورته پرېوتی و او دا د اشیا د چندربوس په صف ښاغلی و او 100 کاله په سترګو د سامراج کې غړېدلی و بلبند افکار صاحب دا د ګجو خان د پټکي ول د تورې اسلام سړی دا د حریت د قافلې د نام و ننګ سړی و د احمد شاه پاریز خان په شان د جنګ سړی نه و د ورنګ سړی نه و د فیرنګ سړی بحر پایا او په خپل ذات کې یو ملنګ سړی دا و د معنی باندې راپور په امن رنګ سړی لاس کې مشال د تشدد نه د نفرت وړو او بار یې په اوږو د دې مقبول انسانیت بل بنده د خلکو د خپل ځای هغه کېدې خوځېدی نه شو سر یې هغه آصف په وړاندې چرې ټیټېدی نه شو چېرته د دې خاورې یو دلال کې پټېدی نه شو بوی د خپلې خاورې څه هېڅکله هېرېدی نه شو بعض د خپلو غرونو په دام کې ګېرېدی نه شو هلته متحرک و یو سفر و درېدی نه شو کړې دې لاره کې د زهرو نه ګوتې
ځکه نن ګواه پې زنځیرونه زندانونه دي څلورم من دې دغه یو منصور بل یو داسې جګېدی نه شي بل د هغه سترګو کې د ده شان ماتېدی نه شي داسې سر تور سر ملنګ بیا دلته کې راتلی نه شي او بل د پښتنو که هم څوک داسې ګرځېدی نه شي داسې بل پتن په پښتو شمع سوځېدی نه شي بل په پښتونخوا کې باچا خان پیدا کېدی نه شي او د آزادۍ دپاره ډېر زهر بوټي دي تل یې ژوندانه کې د روغۍ بوټي کرلي دي دا پنځم من دی هوري سامراج په ادارو ورلګولی و هوري سامراج په ارادو ورلګولی و د خپلواکۍ تخم هر فکر کې کرلی و حسن و جمال و جمالي سترګو منلی و او فخر د سترګو ننګیالو د سم ښاغلی و دې ملنګ پرېښی دی دې ملنګ پرېښی پاتې چې کور او کلی و امن یې ناره وه ازادۍ پسې وتلی و وایي چې پیدا شي سبحان داسې بل پښتون نن د پیرنګي سامراج خلاف بدل ډېره ده ډېر ډوډۍ اخلي